نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د اسلامی کال د هرې میاشتې ځان ته فضیلتونه دي او په دغه کې یو میاشت د شعبان ده چې احادیث مبارکه کې د دې میاشتې انتهایی زیات فضیلتونه راغلي دي. شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په دې موضوع باندې په نیټ باندې تفصیلی بیان موجود ده. مسند احمد او سنن نسائی کی حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا یو ارشاد نقل کړی ده. وای ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا تپوسو کو چې د شعبان په میاشت کې ته دومره زیات نفلی روزې نیسي چې ما په بل میاشت کې دومره زیات په نفلی روزو پورې نه لیدلې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل وای دا هغه میاشت د رجب او د رمضان مبارک په منځ کې هغه میاشت چې خلک د دې میاشتې د فضیلتونه او د دې میاشتې د برکاتو نه په غفلت کې دي او نه خبره دي. او په دغه میاشت کې اعمال دی الله جل جلاله په حضور کې پیش کیږي. وای زه غواړم چې کله د ما اعمال د الله په حضور کې حاضرېږي نو زه د روزې په حالت کې وم. شعبان نه بعد چې کومه میاشت راتلونکې ده رمضان مبارک دا خو اسې هم د فضیلتو او د رحمتو او د برکتو میاشت ده. شعبان نه مخکې چې کومه میاشت رجب دا د هغو میاشتو نه یوه میاشت ده چې په اسلام نه مخکې هم خلکو د میاشت د تعظیم او د برکت په نگاه سره کتل. مثلا ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. رجب او رمضان مبارک چې کومه میاشت دي د دې د فضیلتونه خلق خبر وو او د دې د فضیلتو خلکو ته علم وو. او رجب او رمضان مبارک په منځ کې چې کومه میاشت شعبان د دې د فضیلتو او د برکاتو نه خلق غافل وو او خلق د دې د فضیلتونو نه آشنا وو. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وای شعبان دا د رجب او د رمضان مبارک په منځ کې میاشت په دې میاشت کې اعمال د الله جل جلاله په حضور کې د الله په دربار کې حاضرېږي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد نقل کوي. وای چا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوسو کو ای الصوم افضل بعد رمضان. وای رمضان نه بعد ټولو نه بهترین روزه کومه ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل شعبان لتعظیم رمضان. وای د شعبان روزه د رمضان مبارک د تعظیم د وجنه. بیا کس تپوس نه وکړو وای ای الصدقه افضل. وای کومه صدقه بهترینه ده؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل صدقه فی رمضان. وای په رمضان مبارک کې صدقه کول دا بهترینه ده.